السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ بیاست. نن غواړم په دې ویډیو کې درته وښیم چې څنګه کولی شو د انټرنیټ فری فایل جوړ کړو. که چېرته تاسو هم د انټرنیټ فری فایل جوړول غواړئ نو دا ویډیو تر پایه ترسره وګورئ او زما چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او څنګ کې ګنټۍ نشان هم ووایئ تر څو زما هره ویډیو ته تاسو پورې پر وخت سره در ورسېږي. نو چینل هرومرو درسره سبسکرایب کړئ. نو راځو ویډیو باندې پیل کوو. نو که چېرته تاسو HTTP انجکټور نه وي انسټال کړی نو هغه به تاسو انسټال کړئ. نو دلته پلی سټور ته راسئ، HTTP انجکټور ولیکئ او هغه انسټال کړئ. نو راځو په ویډیو باندې فایل جوړو. نو تاسو به لومړی ګوګل کروم ته راشئ. ګوګل کروم ته کله چې راغلئ نو دلته به تاسو ولیکئ اوپن منفي .com. نو ګو باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو لاندې راشئ. دلته به تاسو چوز سرور به انتخاب کړئ. دې باندې به کلیک وکړئ. دا دی دوستانو خلاص. نو دلته به تاسو لاندې راشئ. کله چې لاندې راغلئ دلته به زیات هېوادونه وي. جرمني اوس اکاونټونه شیر کړي دي، هغه 100 دانې وه، هغه ټول ډک سوي دي. نو دلته هم بل دا هم جرمني دی، دا هم 15 دانې و، دا هم پول سوي دي. دلته فرانس هېواد کې اکاونټونه شته، دلته تاسو جوړولی شئ. دلته به کریټ SSH باندې کلیک وکړئ. نو دلته لاندې به راسئ. دلته به خپل یوزرنیم انتخاب کړئ، ابراهیم. دلته به تاسو خپل پاسورډ ورکړئ او ایم ناټ ربوټ په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو دلته به تاسو کارس انتخاب کړئ. دلته کارس ولیدئ، کارس به انتخاب کړئ. دا دی دوستانو ویریفای باندې به کلیک وکړئ. نو دغه د سیکیورټي کوډ خلاص شو. نو تاسو کریټ نو په دې باندې به کلیک وکړئ. دوستانو لږ صبر کوو تر څو دا خلاص شي. نو دوستانو تاسو ته به دا رقم صفحه راسي، نو ستاسو اکاونټ به جوړ سي. نو اوس به تاسو دلته په دې باندې کلیک وکړئ او دغه به کاپي کړئ. نو دلته به کاپي باندې کلیک وکړئ. نو دلته راسئ، کوم ځای کې چې پیسټ کوئ هلته به پیسټ کړئ. دلته زه په نوټس کې پیسټ کوم. دلته به تاسو پیسټ کړئ. نو دا دی دوستانو پیسټ. نو اوس تاسو راسئ، یو VPN به خلاص کړئ. دا دی دوستانو اوس به تاسو دغه کلیر کړئ. دلته به تاسو بیا راسئ. دلته به پولایډ جنریټور باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو په دې خانه کې به www.mtnplay.com.ap او /games به ولیکئ. ګیمز. نو دا دوستانو څه رقم چې زه لیکم داسې باید تاسو هم ولیکئ. که چېرته لږ غلطي کې راشي هم بیا هم نه جوړېږي. دلته ګیمز بوسټ به ولیکئ. دلته به تاسو راسئ ریکویسټ میتود په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به ګیټ دلته به ګیټ باندې کلیک وکړئ. دلته به آنلاین هوسټ باندې کلیک وکړئ.
دلته بیک کویری باندې هم ټیک وکړئ او بل فوارډ هاس باندې به هم ټیک وکړئ او کیپ الاو باندې به هم ټیک وکړئ. بیا به جنریټ فلایټ په دې باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو دلته به دې ځای کې تاسو وینئ دلته به یو ایس ور اضافه کړئ. نو دلته به تاسو کوم هاسټ یا آی پي ادرس مو چې کاپي کړی و هغه به اوس تاسو دلته دوستانو اعلان راغی دا سکیپ کومه. نو دا دی دوستانو دا به تاسو کاپي کړئ او دلته به یې پیسټ کړئ. او دلته به تاسو اتیا انتخاب کړئ. نو دلته به سیو باندې بیا کلیک وکړئ. دلته به بیا تاسو د دریو ټکو ته راسئ. نو دلته به سیټینګ ته به SSH سیټینګ نه به کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ نو هلته به د آی پي ادرس یا هاسټ به دلته هم تاسو پیسټ کړئ او دلته به تاسو 110 ولیکئ او دلته به تاسو خپل یوزر نیم چې هلته مو کاپي کړی هغه به دلته را کاپي کړئ. دا کاپي به کړئ. دلته به پیسټ کړئ. نو اوس دلته تاسو لاندې راسئ. دلته به پاسورډ هم را کاپي کړئ. او دلته به پیسټ کړئ او سیو به کړئ. دلته که چېرته ډیټا کنفریژن دا چې ده که چېرته ټیک نه وي دا رقم وي نو تاسو بیا دا ټیک علامه پرې ولګوئ او دلته بیرته باید دې ځای څخه تاسو شاته لاړ شئ. نو اوس به ګورو دوستانو چې زموږ دلته دوستانو دغه چې تاسو هم باید اتیا انتخاب کړئ او دلته تاسو باید دغه ټیک چې ده ترلارې کړئ. دلته اوس ګورو چې کنیکټ کېږي که نه. سټارټ باندې به کلیک وکړئ. دوستانو ګورو چې اوس کنیکټ کېږي که نه. دا دی دوستانو تاسو ګورئ چې کنیکټ شو. ګورئ کنیکټ شو. نو تاسو هم په دې ډول جوړولی شئ. نو که چېرته تاسو هلته مو که چېرته اکاونټ جوړ کړه یو کارونه که نو بل جوړ کړئ نو هغه هماغه کار کوي. نو اوس تاسو دلته راسئ. دلته اوس څنګه کولی شو دا ثبت کړو. تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو په ایکسپورټ کنفیګ دغه نه به کلیک وکړئ. دلته تاسو یو نوم ورکولی شئ. نیو فایل فار MTN. نو دلته تاسو باید په دې SSH باندې ټیک علامه ورکړئ او دا به باید لاک کړئ. نو دلته تاسو لاندې راشئ. دلته ایکسټرا په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به سیټ ایکسپایر ډیټ دا به هم ورته انتخاب کړئ. نو دا 5 تاریخ ده نو دا به په 20 تاریخ باندې ختمیږي. نو دغه بس دغه تاریخ هم ورته افسوس. نو دوستانو دغه وه د فایل جوړولو طریقه. هیله لرم چې خوښه سوې مو وي. که چېرته مو خوښه سوي نو دا ویډیو هرومرو درسره لایک کړئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې پر وخت سره در ورسیږي. نو دغه وه د فایل جوړولو طریقه.